جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې ګواکې موږ به د طالبانو نظام وپاشو یعنی ړنګ به یې کړو د طالبانو نظام ځکه پاکستان نشي ړنګولی چې جګړې یا په پیسه کیږي او یا په عقیده کیږي له پاکستان سره دا دواړه نشته نه د طالب په خلاف عقیده لري عقیدوي جګړه کولای شي او نه د امریکا په څیر پیسه لري چې راسي او بې دریغه پیسه مصرف کی او د طالب نظام ړنګ کی د طالب نظام پاکستان ځکه نشي ړنګولی چې پاکستان امریکا نه ده امریکا د ټریلیونونو ډالرو سره راغله په افغانستان کې جګړه وکوله د طالبانو نظام یې ړنګ کړ د طالبانو نظام یې وپاشه او د امریکا او د پاکستان ترمنځ فرق دا دی چې د امریکا سره د ناټو غړي هیوادونه او درسته نړۍ ولاړوله خو په شمول د پاکستان خو د پاکستان سره هیڅوک په ټوله نړۍ کې داسې نشته چې ودرېږي چې هغه د طالب په خلاف باندې ګام واخلي بل مهم ټکی دا دی چې پاکستان ځکه د طالبانو نظام نشي ړنګولی نشي پاشلی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ بغاوت نشته طالبانو خپل ټول مخالفین که سیاسي دي او نظامي دي هغه یې مهار کړي دي هیڅ داسې یوه ډله نشته چې هغه دې د طالب په خلاف باندې په ښکاره اواز اوچت کړي افراد شته یو څه کسان به موجود خو هیڅ داسې ځواکمنه ډله نشته چې هغه دې د طالب خلاف غږ اوچت کړي بل تر دې ور اخوا ته یو مهم ټکی دا دی چې افغانستان اوس له جګړې راوتلی دی او پاکستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی هلته بلوچان او مریان هلته د په کور دننه ټي ټي پي او نورې مذهبي ډلې یا د ټي ټي پي ملاتړي ډېر ګروپونه هغوی په پاکستان کې په کورنۍ جګړه باندې بوخت دي پاکستانی پوځ په کورنۍ جګړه باندې بوخت دی بل علت دا دی چې په افغانستان کې هر ډول نظام چې دی خو یو نظام دی یو مشر دی یوه اداره چلی یو وزارت په یوه امر په یوه فرمان باندې وزیر لري کیږي سهار ته ولسوال کیږي ولسوال راځي وزیر کیږي څوک پوښتنه په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي خپل اوج ته رسېدلی ده بل دا چې افغانستان پوروړی نه دی خپلې پیسې بندې دي د پاکستان ډېر پوروړی دی خو تر دې ټولو شانو ور اخوا یوه انتهایي مهمه خبره دا ده چې پاکستان ملت نه دی پاکستان د څو ټوټو جوړ د څو په زور او په جبر را ټولو سویو قومونو څخه یو ملک جوړ شوی دی او افغانستان یو موټی ملت دی پاکستان یو غلط استیمیشن کړی یو غلطه محاسبه یې کړې هغه دا دوی غوښتل چې په دغه بریدونو باندې طالبان وویروي یا افغانان وویروي دا ورثابته کړي چې ګواکې موږ دا کولی شو هغه کولی شو پر کابل هم بمبار کولی شو او نور ځایونه هم په نښه کولی شو صحیح ده خو د دې ټولو شانو باوجود دوی طالبان ویرول دا شی ور واوښتی ور سرچپه سو اوس طالبانو دوی ویرول یعنی یو خو دا اړخ ده چې دوی ویرېدلي دي بل دا اړخ دی چې طالبانو په لاس کې د پاکستان خلاف چې شی موجود دي په هغه باندې ډېر خلک نه دي خبر ډېره بخښنه غواړم مخکې مې له چا سره دا خبره کوله یعنی هغه نه ټي ټي پي ده هغه نه بلوچان دي هغه طالبانو ته یو شی د پاکستان خلاف په لاس راغلی دی چې په هغه باندې پاکستانیان سخت پریشانه دي ما نن ولیکل ما نن د طالبانو څخه غوښتنه وکړل مال په دا موضوع نور راوباسو هغوی وایي چې تاسو یو ساعت کوي یو څه موده لا پټه پرېږدئ نو د خبرو له میزه تښتېدلی پاکستان به ډیفینټلي 110% یعنی دا پاکستان به بیرته د خبرو میز ته راځي دی به بیا کښېني دی به بیا راته ناوکړی راځي به چې راسه خبرې وکړه که دې خبرې نه کولې نو موږ دا کوو او هغه چې دوی څه کوي زه ډېره بخښنه غواړم دا ویډیو نن بیخي د ټوکو خواته ځي خو ټوکې نه دي پاکستان یې تر داسې خوږ نیولی دی چې پر یوه خوا باندې دغه لوی پاکستان نشي ښورېدلی چې اوس څه وکړي څه ورپېښ ده نو په دې باندې یا پاکستان کې ډېر رتبه کړۍ پوهېږي چې دوی ته څه ورپېښه ده او یا د طالبانو لوړ رتبه کړۍ پوهېږي چې پاکستان ته څه ورپېښه ده ویره نه ده په کار هېڅ نوه مشکل نشته هېڅ نوه ستونزه نشته
خیرت ته د خبرو له میز تښتېدلی پاکستان به بیا د خبرو میز ته راځي او د جګړې جرات بیا نه کوي. خدای مو شاده باد او بریالي لره د یوه سوکاله افغانستان په هیله پاکستان